अस्सलामुअलैकुम ग्रानो कतुनको څنګه تاسو ټول زه هیله ساتم چې تاسو ټول به ښه روغ جوړ وئ او خپل ژوند کې به ښه خوشحاله وئ. نو نن به موږ ستاسو وړاندې تندوري باربیکیو چکن جوړو، یعنی میرینیشن به موږ د تندوري چکن والا کوو او بیا به یې تندور کې نه پخوو، موږ به یې ګریل کوو. نو دې دپاره موږ چکن چې کوم دی چکن فیلیټ یوز کوو یا برست چکن یوز کوو. تاسو چکن ټول پارټس یوز کولی شئ. دا چکن فیلیټ چې دی دا به موږ 2 سټیپس کې میرینیټ کوو. نو لومړني سټیپس کې چې کوم موږ ته شیزونه پکار دي هغه دا دي: لیمن جوس تقریبا یو 2 ټیبل سپون، مالګه. نو دلته موږ دوه رقم مرچ پاوډر راخستی دي، سور مرچ پاوډر. یو لږ رنګ کې تیز دی او بل چې کوم دی بل ذایقه تیزه ده، دا به دې کې موږ استعمالوو. دې نه علاوه به موږ ټکولي اوبه استعمالوو. نو راځئ چې موږ فرست سټیپ کې چکن میرینیټ کړو. نیمبو جوس به په دې باندې موږ واچوو، اوبه به پکې واچوو، مالګه او 2 رقم سور مرچ پاوډر. موږ دا هر څه میکس کړو چې دا چکن پیسز باندې هر خوا ته میرینیشن ولګي. اوس موږ دا چکن چې کوم پیسونه دي دا موږ کېږدو تقریبا یو 20 منټه دپاره. او دې نه علاوه یو بله خبره هم ما تاسو ته ونه کړه، دا چې څومره چکن پیسونه دي دا ټول موږ فورک سره پریک کړي دي، یعنی فورک سره موږ دې له داسې زور ورکړی دی داسې چې د میرینیشن دی کې ټول ښې طریقې سره دننه پورې جذب شي. بیا به موږ تاسو ته وروسته ښایو 20 منټه پس بیا بل میرینیشن کوو. 20 منټه پس اوس به موږ دویم میرینیشن وکړو. دې دپاره موږ تور مرچ پاوډر نیمه چمچ، سور مرچ پاوډر هم نیمه چمچ، او دلته موږ راخستی دی لږه شانته ګرمه مساله او زیرې پاوډر، نیمه چمچ دھنیې پاوډر او نیمه چمچ مالګه. اوږه او ادرک موږ کرش کړي دي، یعنی پیسټ مو ته جوړ کړی دی، دا به په دې کې واچو. شنه دنیا، پودینه او شین مرچ د دې موږ پیسټ جوړ کړی دی، دا به هم په دې کې واچو. 15 چمچې مست یا چکه او 2 غټې چمچې موږ تیل راخستی دي، کوکینګ آیل. اوس به موږ دا هر څه بیا میکس کړو دې طریقې سره. او سور رنګ د خوراک والا دا به هم موږ تقریبا یو وړه چمچ برابر راوالو. او نیمبو جوس تقریبا یو غټه چمچ. ښه به یې میکس کړو او یو 20-25 منټه دپاره به یې دوباره میرینیشن دپاره کېږدو. چکن گریل کوو. دلته موږ یو څو پیسز پکې کېښودل. نن ډېر ښکلی موسم دی، مونسون خو تقریبا ختم شو او موږ خپل ګارډن کې ناست یو، ماښام وخت دی. نو موږ چکن برست یوز کوو، په دې وجه باندې دې باندې به موږ کوکینګ آیل مستقل اچوو لږ لږ، ځکه چې چکن برست ډېر ډرای وي. نو موږ نه غواړو چې زموږ چکن ډرای جوړ شي، په دې وجه دې باندې به موږ لږ لږ آیل اچوو اخره پورې. نو زموږ تندوري ګریل چکن تیار دی، د ننه جوسي او بهر نه کرسپي. او دا به موږ اوس هوم میډ نان سره خورو. نو د دې نان ریسیپي به هم موږ تاسو له درکوو. که ویډیو ستاسو خوښه شي نو دې له بیا یو لایک ورکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره شیر کړئ. ویډیو کتلو دپاره ستاسو ډېره مننه. خپل ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.